ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. په تیر درس کې مونږ تاسو په مایکروسافت ایکسل کې تقریبا په سم، اوریج، کاونټ نمبرز، میکس او مینیمم فنکشن باندې خبرې کړې وي. داغه په تعقیب بل کمانډ چې مونږ سره په نوم د فیل یادېږي. په فیل کې مونږ سره ډیر مهم کمانډونه دي. په اول کې چې تاسو ګوري یو درې څلور کمانډونه دي چې یو په نوم د فیل ډاون یادېږي، بل په نوم د فیل رائټ، بل په نوم د فیل اپ او بل په نوم د فیل لیفت یادېږي. که چیرې مونږ تاسو په دې شیټ کې په یو سیل کې چې لیکلي غواړئ دا تاسو ښي طرف ته فیل شي، یعنی ښي طرف ته هم ولیکل شي، څومره ځای چې تاسو انتخاب کړئ نو هغه ځای صاحب ورته انتخاب کړئ. البته لغت به مو انتخابوئ ورسره، هغه نه وروسته به فیل ته راشي او تاسو به څه ورته انتخاب کړئ؟ فیل رایټ ورته انتخاب کړئ. نو ښي طرف ته به دا څه شي؟ فیل به شي، هغه ځای به ډک شي په دې باندې. په همدې شکل که چپ طرف ته صاحب انتخاب کړئ را به شي ورته فیل لیفت به انتخاب کړئ. که بره غواړئ صاحب ورته انتخاب کړئ، فیل اپ ورته انتخاب کړئ. او په همدې شکل که لاندې غواړئ دا لیکل فیل شي ولیکل شي، فیل ډاون باندې به کلیک وکړئ. نو دا موږ سره د فیل کمانډ. خو که چیرې تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې وروره دا کار موږ د کیبورډ نه څنګه کولی شو، که غواړئ تاسو یو لغت په مختلف سیلونو کې فیل شي، د مثال په تور باندې ما دلته ولیکه اسد، غواړم دا لاندې فیل شي، نو همدغه اسد لغت باندې به کلیک کړئ او لاندې ځای به سلیکټ کړئ، هغه نه وروسته کنټرول ډي باندې به کلیک وکړئ. دا به څه شي؟ دا به موږ سره فیل شي. او بل طریقه داسې هم ده چې مطلب تاسو یو لغت ولیکو، څومره ځای چې تاسو غواړئ ښي طرف ته غواړئ ښي طرف ته هغه لغت سلیکټ کړئ، داسې هغه به فیل شي. که بره م غوښتله بره انتخاب کړئ فیل اپ به وشي، او که لاندې م غوښتله په دې شکل فیل ډاون به وشي، او که لیفت طرف م غوښتله فیل لیفت به وشي. خو که چیرې تاسو غواړئ چې ډیر ساحه کې یو لغت ولیکل شي، څه وشي؟ ډیره ساحه کې یو لغت ولیکل شي، نو څه چل به وکړئ؟ اول به هغه ساحه داسې انتخاب کړئ. زه غواړم چې مطلب دونه ساحه کې یو متن یو لغت تکرارا ولیکل شي. ساحه هم چې انتخاب کړه، هغه نه وروسته هر لغت چې تاسو غواړئ، مثلا ما ولیکه چې نقیب مو ولیکو، هغه نه وروسته به د کیبورډ نه څه چل وکړئ؟ کنټرول به ونیسئ، انټر باندې به کلیک کړئ. کنټرول هم چې ونیو انټر باندې م کلیک وکړو، دغه لغت به دغه ټوله ساحه چې تاسو انتخاب کړې ده هلته ولیکل شي. نو په دې شکل باندې موږ هم فیل کولی شو. نو دا هغه مختلف طریقې د فیل کولو وي چې تاسو کولی شئ مختلف سیلونو کې یو لغت فیل کړئ، یعنې ولیکئ. د هغه په تعقیب بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم د اکراس ورکشیټ یادېږي. دا فعلا ډیسیبل دی او دا دې دپاره موږ استعمالوو که چیرې تاسو غواړئ د یو شیټ نه یو ټیبل په منظم شکل باندې بل شیټ ته انتقال کړئ، بدون د دې نه چې د هغه په فارمټ او نور شیانو کې څه تغیرات راشي. نو دې دپاره موږ اکراس ورکشیټ څخه استفاده کوو. اوس غیر فعال دی طریقه باندې کار کوو چې څنګه دا فعال کېږي. زه راځم دلته یو لنډ غوندې ټیبل تاسو ته زه جوړوم. لیکم چې امپلای آی ډي، امپلای نیم، هغه نه وروسته پوسټ او سیلري مې ورته ولیکله. امپلای آی ډي کې مطلب ما تقریبا یو 10 نفره دلته نوم ولیکو: اجمل، فهیم، اسد، سلام، اسلام، خان، حضرت ولی، منصور، نقیب او شکیل. دا نومونه مو ولیکلو. د دوی ټولې پوسټ چې دی هغه وظیفې چې دي، مثلا دا ما سره آی ټي افسران دي، دا مې ورته ولیکو. او په همدې شکل د دوی دغه بیسک سیلري چې ده، منتلی بیسک سیلري، ټول یو شی تقریبا 20,000 روپۍ دی منتلی سیلري اخلي مونږ. دا شو. او دغه عنوان مې ورته لږ زره بولډ کړو داسې، او په همدې شکل دا مې ورټیکل هورزنټل سنټر ته م راوستلو، او دا لیکل مې هم داسې هورزنټل ورټیکل سنټر ته راوستلو، او داسې یو هغه مې ورته ورکړو، څه ورته په اډر مې ورته ورکړو. اوس که چیرې تاسو غواړئ دغه ټیبل چې تاسو دلته جوړ کړی او ډیزاین ورته ورکړی دی بل یو شیټ ته تاسو انتقال کړئ، مکمل یو کاپي شي، نو دې دپاره بیا مونږ دغه اکراس ورکشیټ استعمالوو. خو دا اوس غیر فعال دی. څنګه دا فعاله کېږي؟ اول به تاسو بل شیټ ځان ته جوړ کړئ. فلم دپاره ما سره دی وربو کې یو دانه شیټ دی، دویم شیټ کې چې ما سره نشته دی. غواړئ دغه ټیبل مکمل هلته انتقال شي، یا د فارمټ سره یا بغیر د فارمټ نه، ټول ټیبل به سلیکټ کړئ. کله چې دا سلیکټ کړو، مخکې دې نه چې تاسو دا بل شیټ ته انتقال کړئ، کنټرول به کیبورډ نه ونیسئ. کنټرول هم چې کلیک کړو، بل شیټ باندې به کلیک کړئ، کوم شیټ ته انتقال یې دې شیټ ته بالکل په دې به کلیک وکړئ. چې په دې م کلیک وکړو، هغه نه وروسته به کنټرول خوشې کړئ. اوس به تاسو څه چل وکړئ؟ را به شئ دلته فیل ته به راشئ، فیل کې وګورئ دا اکراس ورکشیټ موږ سره
فعال شوی دی. کله چې تاسو په دې باندې کلیک کوئ ما ته وایي وروره فل اکراس ورکشیټس څه شی غواړې ته فل کې خو ته بوځئ کاپي شي هلته ټول کم لیکل چې دي کم فارمټ چې دی کم ډیزاین دی که نه صرف کنټینټ غواړې ته او کوی چې نه ما ته لیکل نه دي په کار همدغه فارمټ هلته ما ته په کار دی ډیټا پکې سر نه انټري کوم زه نو بیا به تاسو فارمټ اخلئ زه ورته یم چې نه د اوس دپاره ما ته آل ټول انتقال کا نو اوس تاسو ګورئ اول شیټ کې خو مخکې د مخکې مونږ سره وو که نه اول شیټ کې مونږ سره وو دویم شیټ ته هم خپل هغه ډیټا انتقال شوې ده خو که چیرې زه یو بل شیټ جوړ کړم دریم شیټ اوس تاسو غواړئ چې دغه ډیټا هلته دغه ټیبل نه د انتقال کوي مګم وداوټ ډیټا صرف تاسو فارمټ انتقال کوي بیا به دا سلیکټ کوي کنټرول به ونیسئ او هغه شیټ باندې به کلیک کوي کوم شیټ ته انتقالوئ دریم شیټ ته او هغه نه وروسته راشئ فل ته چې راغئ اکراس ورک شیټس باندې کلیک وکړئ او دا ځل ته فارمټس ورته انتخاب کړئ کله چې اوکې کلیک تاسو راشئ تاسو وګورئ دویم شیټ کې خو خپله و مخکې نه کاپي شوي وو اول شیټ کې اوریجنل ډیټا ده دریم شیټ کې چې دی ډیټا نشته صرف فارمټ انتقال شوی دی اوس که چیرې زه لیکل کوم ګوره هغه فرست را چې ده که ستاسو په یاد هغه بولډ لیکل کېدل پکې ځکه دلته لیکل بولډ و فارمټ یې بولډ و او نور چې دی ساده دي زه دلته مثلا لیکم چې سټوډنټ آی ډي اوس تاسو وګورئ بولډ راځي د سټوډنټ نیم بیا مو لیکو پروګرام او بیا مو لیکو فیس اوس که لاندې زه کوم معلومات لیکم هغه بیا ساده فارمټ کې دي ځکه دا صرف فارمټ یې ماته کاپي کړی دی نو دا موږ سره څه شی کاپي اکراس ورکشیټ یعنې څنګه کولی شو موږ یو شیټ چې دی وبخښئ یو ټیبل چې دی د یو شیټ نه بل شیټ ته کاپي کو د هغه په تعقیب موږ سره بل کمانډ چې دی په نوم د سیریز یادېږي دا ډېر یو مهم کمانډ دی سیریز کمانډ څه لپاره استعمالوو موږ که چیرې موږ وغواړو چې په منظم مسلسل شکل باندې 1 2 3 نمبر راوړو تاریخ راوړو او په همدې شکل نور معلومات راوړو په منظم شکل باندې خو بل خصوص دغه نمبر او تاریخ نو دې دپاره موږ تاسو د سیریز کمانډ څخه استفاده کوو لکه څنګه ګورو تاسو په دې باندې ښه پوهیږئ چې دلته دغه سټوډنټ آی ډي چې دا یو مسلسل نمبر دی 1 2 3 4 5 یا زه غواړم داسې یو مسلسل نمبر دلته ولیکل شي لکه څنګه ګورئ که چیرې زه دلته وغواړم خپله نمبر ولیکم یو خو دا ده چې 1 2 3 داسې نمبر لیکم یوه طریقه دا ده چې تاسو دا یو چې ولیکو دا همداسې لاندې تاسو ډراګ اینډ ډراپ کوئ کوم ځای پورې غواړئ زه غواړم دې ځای پورې راشي هغه نه وروسته تاسو دا مثبت بټن باندې کلیک وکړئ دلته ورته فل سیریز انتخاب کړئ نو هغه نمبر به مسلسل نمبر تاسو ته خپله کاپي شي دلته مسلسل نمبر مونږ ته خپله راغی خو بله طریقه یې دا ده مونږ سره که چیرې تاسو غواړئ چې مسلسل نمبر د دې سیریز د کمانډ نه طریق نه راوړئ نو تاسو اول دغه سټارټ ویلیو ولیکئ سټارټ ویلیو څو ده یو ده هغه نه وروسته به څه چل وکئ په دې یو به کلیک یې را به شي چېرته دې فل ته به راشئ سیریز باندې به کلیک وکئ نو دلته به په ټایپ کې تاسو لاینر انتخاب کړئ لاینر چې انتخاب کړو ما ته وایي دا نمبر سیریز تاسو څه رقم غواړئ په را باندې غواړئ داسې په دې شکل باندې غواړئ که په کالم باندې داسې غواړئ زه ورته نه په کالم غواړم دا ډېر ښه سټپ ویلیو یو ده او سټاپ ویلیو څومره وسي زه ورته یم چې دا ماته تر 100 پورې نمبر راوړه یو خپله لیکل شوی تر 100 پورې تر دې پورې راځي هغه نه وروسته اوکې کلیک تاسو څو ګورئ 100 پورې ماته نمبر راوسته که تاسو 1 لک نمبر غواړئ 10,000 غواړئ 20,000 غواړئ مشکل نشته تاسو ته نمبر راوړي یعنې ډېر مهم کمانډ دی ګوره بله خبره دا ده که چیرې تاسو راشي دلته بل کمانډ چې موږ سره دی په نوم د ګروت دی ګروت زیاتره موږ دغه ضربې زباني لپاره استعمالو مثلا ما ولیکو 2 د 2 ضربې زباني ماته پکار ده دې دپاره به څه چلو کې را به شئ فل ته فل کې به سیریز انتخاب کوئ او ته به وایئ چې وروره ماته ګروت پکار دی ګروت ته پکار دی بل ګروت ته پکار دی ښه په کالم پکار دی که په را ورته په را باندې پکار دی نو سټپ ویلیو کې 2 لیکم او سټاپ ویلیو کې هغه عادت لیکم تر څو پر تاسو دا غواړئ زه ورته چې دا تر 400 پورې غواړم هغه نه وروسته اوکې کلیک کوم تاسو څو ګورئ 1 په 2 کې 2 2 په 2 کې 4 4 په 2 کې 8 8 په 2 کې 14 همداسې مخکې ځي پوه شو په خبر باندې ګورئ بیا تکراروم 2 مې ولیکو راځم دلته فل ته فل کې سیریز انتخابوم دلته چې دی په ټایپ کې ګروت اخلم او په سیریز کې را اخلم ځکه تاسې غواړم که په کالم غواړئ بیا کالم ورته انتخاب کا سټپ ویلیو کې 2 لیکم او سټاپ ویلیو کې مثلا لیکم 128 هغه نه وروسته اوکې باندې کلیک کوم نو تاسو څو ګورئ ماته مسلسل هغه د ګروپ کم نمبر چې غیر ته راوسته 1 په 2 کې 2 2 په 2 کې 4 4 په 2 کې 8 8 په 2 کې 14 2 4 په 28 ورپسې بل کمانډ چې دی هغه ډېر مهم کمانډ دی څنګه مهم کمانډ دی
د مثال په تور باندې دلته زه یو ټیبل غوندې رسموم، دلته ډرا کوم، راغلم دونه ځای مې سلیکټ کړ، دا مې مرج کړ، ومې لیکه چې د مثال په تور باندې HIK ډیلی انکم ریپورټ، یعنی HIK د یوې ادارې نوم دی او غواړم چې د روزمره دغه عوایدو راپور دپاره داسې یو ټیبل جوړ کړم چې په هغه کې دا زه ورسوم. صحیح شوه؟ اولین کالم چې زه جوړوم په نوم د ډیټ لیکمه. صحیح شوه؟ او هغه نه وروسته څه چل کوم، انکم ټایپ لیکمه او هغه نه وروسته اماونټ لیکمه او کومنټس مې ورته ولیکم یا کومنټ مې ولیکم. دا مهمه نه ده چې څه رقم ټیبل تاسو جوړوئ، خو دا ما خپل په طبیعت داسې جوړ کړو. مطلب زه غواړم د یو میاشتې روزمره عوایدو لپاره یو ټیبل جوړ کړم. دا چې اوس دلته زه راځم لیکم مثلا د دې میاشتې د اوومې میاشتې اول تاریخ، دویم تاریخ، دریم تاریخ، څلورم تاریخ، زه غواړم دا تاریخونه خپله کمپیوټر اټومیټیکلي ما ته څه کړي، راوړي. مثلا اوس د اوومې صحیح شوه اول 2024 تاریخ دا تاریخ دی او غواړم دا تر یو میاشتو پورې دلته داسې تاریخ ما ته خپله راوړي. یو خو داسې دی چې لکه مخکې چې ما تاسو ته ویلي چې دغسې دا تاسو ډرګ اینډ ډراپ کوئ نو خپله به هغه تاریخ راشي. ګورئ د اوومې میاشتې اول تاریخ، د اوومې دویم، د اوومې دریم، د اوومې څلورم، دا چې دا بعضې د هش راوړي په دې معنی چې د تاریخ هغه فارمټ لیکلو ځای چې دی کم دی او خپل دا ټکس یې زیات دی، دا کالم به تاسو لږ زر غټ کړئ، هغه به خپله ښکاره شي. بل طریقه یې دا ده څه چل به وکړئ تاسو، دا کالم زه لږ زر ویت زیاتوم، دغه تاریخ باندې به کلیک وکړئ، را به شي چېرته فل ته، فل کې به بیا سیریز باندې کلیک وکړئ او دلته به دا ځل په ټایپ کې ډیټ واخلئ، سیریز کې به را واخلئ، ځکه موږ په را باندې وبخښئ کالم واخلئ، ځکه را باندې نه غواړو په کالم باندې غواړو، او هغه نه وروسته ډیټ یونټ کې به تاسو ډی واخلئ که روزمره تاریخ تاسو ته پکاري، که هفتهوار تاریخ تاسو ته پکاري دا به واخلئ، که د میاشتې په اساس مثلا اوله میاشت، دویمه میاشت، دریمه، څلورمه. صحیح شوه؟ او په همدې شکل د ایر په اساس هم تاسو کولی شئ. نو دلته مې دا واخیستو او د هغه نه وروسته څه چل کوم، سټپ ویډیو کې به چین لیکئ، سټاپ ویډیو کې به ولیکئ د اوومې میاشتې 10 تاریخ 2024 پورې ما ته څه چل وکړه، ډیټ راوړه. هغه نه وروسته اوکې تاسو کلیک کړئ، نو تاسو وګورئ تر 10 تاریخ پورې ما ته منظم مسلسل تاریخ راوستو. ټایپ کې چې نه لیکم، اماونټ لیکم 20,000 په دې بل کې مثلا 25,000 په دې بل تاریخ باندې، دې بل تاریخ باندې 13,000 په همدې شکل بیا 20,000 بیا 15,000 په همدې شکل تاسو منظم د یو میاشت څه کولی شئ، هغه ډیلی انکم ریپورټ لپاره ډیټا اچولی شئ. خو که چیرې تاسو ته منتلی سیستم پکاري یا مطلب ایرلی سیستم، انول سیستم پکاري، بیا څه چل کوو، مطلب ما دغه ټول کاپي کړو، دلته مې پیسټ کړو. صحیح شو؟ او دې خو ته هم دا پیسټ کوم. دغه یو هغه نه دی، دا انکم ټایپ کالم دا ختموم زه، دا مې ډیلیټ کو او دې بل نه مې دا انکم ټایپ کالم ډیلیټ کو، ضرورت نشته ورته. که چیرې تاسو غوښتله بل شی هم لیکلی شئ، که راوړی هم مشکل نشته دی. دا داسې فکر وکړئ چې دا ډیلی نه دی، دا منتلی انکم ریپورټ دی او دا چې دی انول مطلب کلنی، کال په اساس باندې. اوس څه چل کوم، دلته ما ته 12 میاشتې تاریخ پکار دی. زه ورته وایم چې جنوري کې زما څومره عواید و، فبروري کې څومره و، مارچ کې څومره و، اپریل کې څومره و، دا غواړم معلوم کړم. نو د جنوري نه زه غواړم شروع کوم، لیکم 01/01/2024 دا مې ورته ولیکو اوله میاشت. اوس غواړم 12 میاشتې ما ته ډیټ دلته راشي، نو په دې به کلیک کوئ، را به شي تاسو بیا فل ته او سیریز باندې به کلیک وکړئ، هغه نه وروسته به تاسو د ډیټ واخلئ. دا ځل به دلته تاسو منت انتخابوئ په ډیټ یونټ کې. په سټاپ ویډیو کې به څه چل وکئ، وبه لیکئ چې د 12مې میاشتې صحیح شوه 10 تاریخ 2024 ورته انتخاب کړئ تاسو. هغه نه وروسته به تاسو دلته کالم انتخاب کړئ، ځکه موږ په کالم باندې غواړو. اوکې به کلیک کړئ، تاسو څه ګورئ، اوله میاشت، دویمه میاشت، دریمه میاشت، څلورمه میاشت، پنځمه میاشت، شپږمه میاشت، اوومه میاشت، اتمه میاشت، نهمه میاشت، په همدې شکل نور. نو دلته تاسو کولی شئ په جنوري کې زموږ عواید څومره و، مثلا 2 لکه روپۍ و، په فبروري کې زموږ څومره عواید و، 1.5 لک روپۍ و، او په مارچ کې څومره مثلا دونه. په دې شکل تاسو خپل عواید رسولی شئ. که چیرې د کال په اساس غواړئ، یو کس تاته وایي ښه ما دا 15 کاله چې مطلب تا نه زه ریپورټ غواړم، د 15 کالو ما ته انول هغه انکم ریپورټ ما ته وښیه، نو دلته به تاسو چل وکئ، وبه لیکئ چې مثلا 0/01/2020 نه زه غواړم تر 2024 پورې ما ته تاسو هغه ریپورټ وښیئ. نو دې باندې بیا کلیک وکړه، راغلم دلته چېرته
فل ته سیریز ته راغلم. سیریز کې به دا ځل ایئر انتخاب کړئ، ټایپ کې به ډیټ انتخاب کړئ او سیریز ان کې به کالم انتخاب کړئ او هغه نه وروسته به تاسو سټاپ ویلو کې ولیکئ چې د 01/01/2040 به ورته انتخاب کړئ. هغه نه وروسته اوکې کلیک کې تاسو څه ګورئ، اول کال، دویم یعنی 20 کال، 21 کال، 22 کال، 23 کال، 40 کال، یعنی د 2040 کال څومره عواید شو، د 23 څومره شو، دلته تاسو خپل هغه ولیکئ. مثلا دې کې مو ولیکئ چې زموږ دې کال کې 2 میلیونه، صحیح شوه. دې کال کې زموږ تقریبا 3 میلیونه، دې کال کې مثلا زموږ 1.5 میلیونه. په همدې شکل تاسو خپل ریپورټ جوړوئ. نو دا هغه په فل کې سیریز کې موږ سره د ډیټ کمانډ چې موږ څه لپاره استعمالو. آټو فل چې دی دا خو معلومداره خبره ده، لکه موږ چې مخکې وویل ګوره که ستاسو په یاد وي فلم چې ویل فل اپ، فل ډاون، فل رایټ، فل لیفت، دا هم دقسې کار کوي. نو زه دلته مثلا ما یو شی ولیکو، دې ځای کې مو ولیکو اسد. که غواړئ چې دا اتوماتیکلی لاندې فل شي، آټو فل شي، راځئ څه چل وکړئ، دلته سیریز ته راشئ، سیریز ته چې راغلی دې ځای کې آټو فل واخلئ، اوکې کلیک هغه به اتوماتیکلی څه شي منتفل شي. یوه خبر خدا شوه. بله خبر دا ده ډیټ هم دقسې کوي. ګوره دا ډیټ مې یو ولیکو، دې ځای پورې زه غواړم چې مطلب دا اتوماتیکلی فل شي. سیریز ته راشي، دې کې ورته آټو فل انتخاب کو، اوکې کلیک اتوماتیکلی فل کوي درته. خو که چیرې ته غواړې چې مطلب زه غواړم جنوري ولیکم، فبروري، مارچ، اپریل، دا نور خپل اتوماتیکلی فل شي، دا هم کیږي، مشکل نشته دی. څنګه کیږي؟ اوس مثال په تور باندې زه دلته راځم، دې ځای کې مې څه چل وکړو، دې ځای کې مې ورته ولیکه چې دغه ځای کې منت مې ورته ولیکه، صحیح شو، منت مې ولیکو. خو دا ځل څه چل کوم، د دې هغه په ځای باندې 1 2 3 اوله میاشت، دویمه، درېیمه، څلورمه میاشت په ځای باندې څه کوم لیکم چې جنوري، او غواړم فبروري، مارچ، اپریل د خپله داسې راشي. په دې باندې به کلیک وکړئ، چې کلیک یې وکړو یا څومره ځای چې تاسو انتخابوئ هغه به ورته انتخاب کړئ، را به شي چېرته فل ته به راشي، سیریز ته به راشي او دې ځای کې به آټو فل تاسو ورته انتخاب کړئ او دې ځای کې به کالم، تیار کالم انتخاب شوی، ځکه مونږ دا سلیکشن کالم بیس کړی. اوکې کلیک کړئ، نو ګورئ جنوري، فبروري، مارچ، اپریل، می، جون، جولای، اګست، سپټمبر، اکتوبر، نومبر، په همدې شکل نور تاسو ته راوړي. پوه شئ په خبر باندې. نو دا آټو فل مونږ دې دپاره استعمالو. د هغه په تعقیب یو بل مهم کمانډ چې موږ سره په سیریز کې دی هغه په نوم د ټرنډ یادېږي. په مایکروسافټ اکسل کې په دې نامه باندې موږ یو فنکشن هم لرو. ګورئ دا کمانډ څه کار کوي. زه داسې چل کوم، بل شیټ ته راځم، دلته دې ځای کې څه چل کوم لیکم، دې دونه ځای مې انتخاب کو، یو 15 کالمه، 1 2 3 4 دا 15 کالمه، دا مې مرج کو، ومې لیکه چې HIK منتلی انکم ریپورټ، دا مې ولیکو. دا تاسو ځان سره فرض کړئ چې داسې یو ټیبل زه جوړوم، صحیح ده. دې ځای کې ما ولیکو جنوري، صحیح شوه، او دلته راغلم ته دا څه که سیریز ته راغلم ته دا فل که ماته، خو په را باندې وبخئ ځای مې ورته سلیکټ نه کړه، دونه ځای کې زه غواړم چې دا فل شي. سیریز ته راغلم ته دا ماته په را باندې څه که آټو فل که، اوکې مې کلیک کړو. جنوري، فبروري، مارچ، اپریل، می، 15 میاشتې شوې، صحیح شوه، 15 میاشتې شوې. په اوله میاشت کې زما عواید 10,000 افغانۍ وي، خو په اخیره میاشت کې زما عواید 80,000 روپۍ شو. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې مایکروسافټ اکسل پروګرام دغه د نورو میاشتو عواید خپله ورسوي، د 10,000 او 80,000 ته یعنی په کتو سره دا په نظر کې ونیسي، داسې یو عدد پکې اضافه کړي چې ام فبروري، ام مارچ، ام اپریل ټولو سره په مساوي شکل باندې هغه اضافه شي او آخري نتیجه یې څو شي، 80,000 شي. نو څه چل به وکړي، تاسو دغه ټولې میاشت په داسې سلیکټ کړئ چې سلیکټ یې کو، هغه نه وروسته به راشي تاسو دلته فل ته، فل کې سیریز باندې به کلیک وکړئ، نور کار به نه کوئ، دلته فقط ټرنډ به انتخاب کړئ، راشئ ټول خپله انتخابېږي. ټرنډ هم چې انتخاب ګوره ما ته خپله کوئ، هغه د مایکروسافټ اکسل پروګرام وایي سټپ ویلي د 12,500 کېږي، یعنی په دې معنا چې دلته دې ځای کې د دې 10,000 سره چې 12,500 اضافه شي او بیا په همدې شکل د بله میاشت کې، په دې بل میاشت کې نو ایله به هغه 80,000 موږ ته برابرېږي. دا هغه عدد دی چې په هره میاشت کې اضافه کېږي او شروع یې 10,000 کېږي او ختم یې 80,000 کېږي. اوکې کلیک تاسو څو ګورئ، دلته ما ته 2,500 راوستل، دلته 15,000 پوره راوستل، دلته 30,500. یعنې په دې معنی ګورئ که چیرې زه چل وکړم مساوي د دغه عدد نه واخلم منفي کړمه دغه د جنوري میاشت، نو 12,500 ماته راوړي. په همدې شکل که چیرې زه چل وکړم د دې مارچ میاشت نه منفي کړمه د فبروري میاشت هغه عواید، نو ګوره بیا 12,500 شو. بیا په همدې شکل که چیرې زه دغه د اپریل نه منفي کړم دا 15,000،
نو بیا هم 12500 راوړي او په همدې شکل که چیرې د 18000 روپۍ نه زه منفي کړمه دغه 12500 بیا 12500 راوړي یعنې 12500 هغه عدد دی چې د هر یو میاشت سره دی په منظم شکل اضافه که اټ که تر څو هغه 18000 هغه اخري میاشت ته ورسیږي. نو دا هغه د ټرین کمانډ و چې مونږ تاسو په کار وکړو. داغه په تعقیب بل کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د جسټیفای دی. دا هم ډېر مهم کمانډ دی خو ډېر زیات نه استعمالیږي. د څه وخت د نه مونږ استفاده کوو ګورئ دغه کالم ما لږ زره غټ کړو صحیح شوه. دلته سره راځم یو نوم لیکم ومې لیکه چې محمد بیا لاندې مې انټر مې کلیک کړو بل سل کې مې ولیکه اسلام بیا مې ولیکه صاحبزاده. په حقیقت کې که مونږ تاسو متوجه شو په دغه یو سل کې مونږ کولی شو محمد اسلام صاحبزاده مکمل ولیکو خو دا ما جدا جدا لیکلی. که چیرې غواړئ تاسو اکسل پروګرام دا تاسو ته تنظیم کې منظم کې د یو سل ته واړئ انتقال کې نو راځي بیا فیل ته راشي او جسټیفای باندې کلیک وکړئ نو دا به مکمل کې تاسو ته محمد اسلام صاحبزاده ته یو ځای کې په همدې شکل که څو نومونه نور موسي هغه هم څه کوي ته یو ځای کې. مختلف خلک دا مختلف کارو لپاره استعمالوي خو زه دې لپاره دا استعمالوم دا جسټیفای چې دی. دغه نه لاندې بل کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د فلش فل یادېږي دا هم ډېر زیات مهم کمانډ دی. فلش فل څه کوي زه راغلم دې خوا ته زه راغلم دغه کالم یې بیخي مکمل ډیلیټ مې کو دلته راغلم لیکم چې امپلای آی ډي مې ولیکو صحیح شوه او په همدې شکل فرست نیم ورته ولیکو فرست نیم لاست نیم ورته ولیکو او په همدې شکل فل نیم ورته ولیکو یا دا فل نیم ما بیخي ونه لیکو صحیح شوه فرست نیم او لاست نیم ولیکو او دلته مې ورته ولیکو پوسټ او په همدې شکل ومې لیکو چې سیلري. دې ځای کې راغلم ولیکو چې 1 2 3 تقریبا یو 15 نفره مې برابر کړو فل سریز. دلته مې ولیکو ما سره یو کس دی یو کارمند دی په نوم د محمد اسلام تخلص دی صاحبزاده بل ما سره دی اجمل تخلص دی همدرد بل ما سره دی سلام تخلص دی صافی بل ما سره دی حضرت ولی تخلص دی صافی بل ما سره دی نقیب تخلص دی صافی. دا مې ولیکو. دا یو ټیبل دی کله چې دا ټیبل ما پرنټ کوله یا مې رئیس سره شریکوله یا کوم هیډ چې زموږ د ډپارټمنټ هغه سره مې شریکوله ما ته وایي چې یاره دا ټیبل خو د صحیح جوړ کړی دی خو کاشکې دلته یو بل کالم تاسو جوړ کړی وی چې د دې کارمند مکمل نوم پکې راغلی صحیح د فرست نیم لاست نیم شته خو زما ته یو بل کالم پکار دی چې په نوم د فل نیم مکمل نوم د ده پکې هلته اوسي د هر یو کارمند. فکر وکړئ تاسو سره 10,000 نفر دی نو دا چې ته د هر یو کس دغه نوم دلته یو بل کالم جوړی مثال په تور دلته مې رایټ کلیک کړو انزرټ کالم مې ورته ویلي او دې ځای کې مې ولیکه فل نیم چې شی مې ورته ولیکه فل نیم مې ورته ولیکه او دا چې زه مثلا د هر یو کس لیکم محمد اسلام او بیا ورته صاحبزاده فل نیم لیکم نو دا 10,000 نفر خو ډېر وخت نیسي. د همدې مشکل د حل لپاره مایکروسافټ اکسل یو کمانډ پیدا کړی دی په نوم د فلش فل چې د دې په واسطه ته کولی شي یو نمونه ورته جوړه کړي او هغه نور ورته سلیکټ کړي خپله اکسل پروګرام تا ته هغه ټول منظم کوي. لکه دلته ګوره ما فرست نیم لاست نیم یو ځای کړی محمد اسلام صاحبزاده شوی. اوس که چیرې تاسو غواړئ دا نور هم داسې یو ځای شي ورسره دغه یو نوم به انتخاب کړئ څومره ځای پورې ته غواړئ چې دا یو ځای شي نو هغه به سلیکټ کړي را به شي چېرته فل ته به راشي او دې ځای کې به فلش فل باندې کلیک کړي. نو اوس وګوره دا یم جوړ کړه اجمل فرست نیم لاست نیم همدرد اجمل همدرد سلام صافی حضرت ولی صافی نقیب صافی چې څومره نمونه دا اتوماتیکلی تا ته مایکروسافټ اکسل څه کوي یو ځای کوي. نو دا بل یو مهم کمانډ موږ سره چې ډېر زیات استعمالیږي. د هغه په تعقیب بل کمانډ موږ سره نشته لاندې بل کمانډ په نوم د کلیر دا کمانډ ډېر لپاره موږ استعمالو که چیرې تاسو په یو ټیبل کې ډیټا لیکلي هغه ته هم ډیزاین ورکړی فارمټ هم ورکړی که غواړئ چې هغه یا یې ډیزاین ختم کړئ یا یې ډیټا ختمه کړئ مثلا دغه ټیبل دی غواړئ صرف دا فارمټ یې ختم شي یا صرف ډیټا یې ختم شي نو دې دپاره موږ دا کمانډ نه استفاده کوو. راځئ دلته اول کلیر آل ته کلیک کړو ټوله ډیټا فارمټ هر څه ختمیږي هیڅ شی هم نشته لکه نورمال عادي حالت ته راغلو. خو که چیرې ته وایې چې نه وروره زه صرف غواړم دا فارمټ یې ختم شي ډیټا دې پاتې شي فارمټ یې ختم شو هغه ساده حالت ته راغی یعنې ته غواړې سر نه یو ډیزاین ورته ورکړي فارمټ یې ختم شو. او په همدې شکل بل کمانډ چې موږ سره دی که چیرې تاسو غواړئ چې نه صرف لیکل ختم کړه ډیزاین دی زه نور نوې ډیټا پکې انټري کوم نو تاسو اوس وګورئ لیکل ختم شو ډیټا پکې سر نه تاسو انټري کولی شئ. د هغه په تعقیب بل کمانډ چې موږ سره دی کلیر کومنټ که چیرې دلته موږ یو ځای کې کومنټ ورکړی مثلا زه دغه امپلای آی ډي باندې کومنټ لیکم بعضې کسان نه پوهېږي ای ایم پي آی ډي څه معنا ورکوي رایټ کلیک مې وکړو راغلم دې ځای کې ګوره انزرټ کومنټ موږ سره یو کمانډ دی په نوم د انزرټ کومنټ لیکم چې ای ایم پی آی ډي
آی ډي مین امپلای آی ډي نمبر دا نور اوس که غواړې دې نه صرف دغه کومنټ دغه ټیبل نه ختم شي دا کوم کومنټ چې موږ لیکلی دی نو څه چلو کلته راشه کلیر ته چې راغلی ورته دا کومنټ ختم کا که چیرې تاسو دغه ټیبل کوم بل ځای سره لینک کړی اوسي صحیح ده یا کوم بل شیټ دی موږ سره یا کوم بل بخش دی د مثال په تور څنګه به لینک کړی په دې مې رایټ کلیک وکړو دلته راشئ تاسو وګورئ موږ سره یو کمانډ دی په نوم د هایپر لینک دیز کې موږ سره یو کمانډ دی په نوم د لینک هم شته هایپر لینک هم شته ښه نو دې هم کولی شو موږ لینک باندې کلیک وکړو دا چې سره تاسو لینک کوئ زه راځم ورته دا لینک کوم چې شته پلیس ان دس ډاکومنټ په دې باندې کلیک زه دا شیټ 3 سره لینک کوم اوکې مې کلیک کړ و چې کله زه په دغه عنوان باندې کلیک کوم ماته شیټ 3 خلاصیږي پام هم دی ورته او که چیرې تاسو غواړئ چې دغه هایپر لینک د دې ختم شي راځئ دلته کلیر ته چې راغلی ورته صرف هایپر لینک څه کړه کلیر هایپر لینک هغه لینک نشان ختم کړ ترېنه متوجه اوس که کلیک کوئ تاسو هغه به ماته نه خلاصیږي که غواړئ مکمل لینک مې هر څه ختم شي دغه د کم لینک چې موږ ورکړی ریموف هایپر لینک باندې کلیک کړه اوس به هغه شین رنګ هم ختم شي ترېنه ساده عادي حالت ته اوړي نو دا زموږ ستاسو د نن ورځې درس